بیا پکې نشتی والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی چې یو سړی راولګي ښځې له مهر ورکړي او بیا ورته ووایي چې د خپل مهر کې ځان له سامان والا، که ځان له کټلي، که ځان له فریزرلي، که هر څه کې ځان له والا. نو آیا داسې ورته ویلی شي که نه؟ نو زمونږ خو دا طریقه د علاقو کې چې که مور پلار وله ونه کړي نو بیا یې هغه د خپل مهر نه کوي. الجواب، دا خبره یاده کوي مهر د ښځې حق دی چې څه پکې کوي، څه پکې کوي کولی شي، چې څه پکې کوي کولی شي. زمونږ د پښتانه وایي ولیکه لس تولي ولیکه هسې بیا زمونږ کور ته راځي. ستا کور ته راځي خو دا د هغې دي. دا سره ګوره د دې سړي نه دي، ګورې دې ته غوږ کولو کې ښه. ما پسې داسې مسلې په درې پیر راغلي وایي ښځه مړه شوې ده او اوس پکې وایي هغه ظالمان پکې وایي هغه سخر له برخه نه ورکوي د میراث کې. دا میلاني کسان راپسې راغلي وو، ما ورته ښه وخندل. ما ورته ویلې ما دا میلاني مسله واورېده چې سخر ته په میراث کې هغه ته برخه میلاویږي. سخر ته برخه کوم ځای کې راغلې ده؟ دا ښځه چې مړه شوه دا سره ترې پاتې شو، دا د دې ښځې وو. دې کې د دې خاوند حق دی، دې کې د بچو حق دی، دې کې د هغې د مور پلار حق دی. سخر چا راوستی چې دی به میراث کې برخه اخلي. لیور هغه هم غریب برید تاوی را تاوی چې بهر راوځي سمه زمري د ځان جوړ کړي او دنې دغې ته ناستې که دا ښځه مړه شي چې دې سروک کې چې د ټولنې ماته میلاوي شي. اوس لیور ته کوم ځای کې په میراث کې برخه میلاویږي؟ نو حیران به شي د بعضو مسلو ته. مهر دا د ښځې حق دی. مهر د چا حق دی؟ دا د ښځې حق دی چې څه کوي کولی شي. یوه خبره. دویمه دا خبره، په ښځه باندې دا چا لازم کړي دي چې دا به د خاوند کور له سامان راوړي؟ دا چا لازم کړي؟ اخر کې کوم ناسې دا ورمن که لکه. دویمه مسله دا ده چې په ښځه باندې چا لازم کړي دي چې دا به د خاوند کور له سامان راوړي؟ دا چا راوړي دي؟ چا دا خبره لازمه کړې ده؟ شریعت کې خو په یو ځای کې دا خبره نشته. د شریعت چې کوم مصادر دي د هغې نه څوک دا نشي ثابتولی چې په ښځه لازم دي چې دا به دغه کور تیاروي. بلکې دله پرېږده داسې څه نشتي دلیل چې په هغې کې دی چې د ښځې په دې مور پلار لازم دي چې دوی به د ښځې له سامان اخلي، د جنۍ له به سامان اخلي. چا ویلي؟ او که په خپله مرضي وله کوي خو هغه اکثر خپله مرضي نه وي، غریب سړی به وي خو له دې د لاسه کوي چې هلته یو زمری پروت دی هغه ورته وایي کټ راوړه. زه کله ناکله سوچ وکړم زه یم دې بعضې خبرې انسان ورته خوله نه جوړېږي او دې بعضو ته داسې احسان وي. والله که زمونږ خوله دې خبرې ته جوړېږي چې ښځې ته دا ووایو چې ته دې پلار ته ټلیفون وکړه چې یو کمبل سیټ راوړي، خوله ورته زمونږ نه جوړېږي. ته دې مور ته ټلیفون وکړه چې یو فریزر راوړي دلته، ته دې پلار ته ټلیفون وکړه چې کوکر سیټ موږ له والي. بې شرمه غټ پټ سړی د ښځې سامان ته یې ډډه لګولې ده، د ښځې سامان ته راشي. یو د کور نه جنۍ راوله پوره انسان یې وله ورکړه. کیسه په دې چې ختمه نه شوه. لکه اوس یو سړی د لورې پیدا شو، د دې د پیدایي څومره ګران دی، بیا دی په څومره په سختو لویه کړه او دې ته سبقونه وایه او دې له تربیت ورکوه. قسمه قسم سختې تېرې کړي، قسمه قسم. او بیا هغه یو هلک راغی او هغه له یې ورکړه او ځه. ښه تعلیم یافته جنۍ، ښه ښایسته جنۍ، که یو پوره انسان. زه به وایي نه دې سره به فریزر رالیږي څنګه او کټ موږ چې وبکې سملو. بړه بعضې خبرې سړی غوسه م کې ووایي کټ ما در راولېږي چې زه به کې سملم. دا کور ستا دی؟ یو جی زما کور دی. نو چې ستا کور دی سنبالوی که نه؟ کټ والا علي والا، که پتیلې علي والا، که
پریزر علی والا که ایسی علی والا الا هر ساله کنه په ښځه باندې دا شی ته راوړي بیا ورته پروت وي ډډه دې لګوي او بیا چې کټ راوړي نو دی به په کټ کې پروت وي ایله بیله ده صاحب جی یعنی دی انسان شرم ختم دی والله که زما دا خبرې غلطې وي تاسو راته ووایئ دا د کوم شي غیرت دی چې ته ډډه ولګې د ښځې سامان ته پلار به غریب وي بلکې داسې واقعات راغلي دي چې یو سړي خودکشي کړې ده د دې د لاسه وایي چې شپږ لوڼې وي او د هغوی واده کولی نه شوي هغه ټولې پېغلې شوي وي او د هغه سره څه نه و چې سامان یې ول اخیستی وی نور څه حل ورته نه و معلوم ځان یې مړ کړو که دا د جهیز دا قصې او جاخې نه وې نو هیڅ به نه یو سړی دی تا له لور درکړي دا لور شکر ادا کړه چې لور یې دله درکړه اوس کټ کایلي ځان لږ وایله که په ځمکه سملي په ځمکه سمله که ایسي لګوي لګوه ابل اوس د ابتي ورځ وه دا بعض ملګري ما سره ناست و مجلس کې یو کس کیسه وکړه وایي زموږ په علاقه کې ډاټسنې ډکې کړي و سامان یې ویوړو هغوی چې راوتي راولي سامان کتو او جنۍ ګاډي کې ناسته ده یاران اول لوتو څه کوو سامان چې کو جنۍ وي لا مه راکوزوئ نو په هغې کې واشنګ مشین پکې نه وغه جامې چې پینځي نو وی چې جنۍ به نه راکوزوئ لکه مشین پکې نشته نو هلته خو غریبانانو خبره کړې وه هلته خو خوړه شوې وه هلته خو قیسې شوې وه بیا کله نو په هغه ټیم وې غریبانان بیا په منډو شو لاړو بازار کې مشین یې واغېستو هغې هغه سامان سره کېښو نو دوی ورته ورکولاو کوي راځئ بیا به برید هم تو کړي منی به د پښتنو وایي د ښځې کټ ته ناسي او د ښځې واشنګ مشین ته ناسي او دا د سپکو خلکو کار دی یاده کوي دا خبره درون مسلمان او درون پښتن غیرتي د ده په کور کې نه ښځې دا خبرې کوي نه سړي دا خبرې کوي خپلې ښځې پوهه کوي خپلې میندې پوهه کوي چې دا به نه وی زما ښځې ته چې ته یو راغوزارې کړې او ستا جو څوک نه وو او تا له یو سټ وانغستو دا خبرې به ونه کوې وایه خپلې ښځې ته دا ووایه چې ګورې انګور ته به دا قسمه سپکې خبرې نه کوې ګورې چې ستا مور تا له دا وانغستو ستا هغه غریبانان مجبوره شي ته تا پلار ته ووایه ما یې له وله ځه هغه وي نه زه یې ولالم لکه ما یې هغوی نه الم د دې خبرو د لاسه نو قرض به کې د یو ځین او د بل ځین سبا له وایي زما لور ته څوک دا ونه وایي چې ستا پلار ته راغوزار کړي او څه ورسره نه و او دا قیسې ورته کوي دا د سپکو خلکو خبرې دي یو سړی راولګي تا له لور درکړي سر وله ښکل که تندې وله ښکل که دومره احسان یې تا سره وکړو صرف په دې باندې بیا قصه ختمه نه شوه که نه اوس دا جنۍ چې کله د پلار کرځي او بیا راځي نو څه به کوي جوړې به راوړي ککوړې به راوړي غټه توره سړي والې ده که نه جنۍ غوښتلې ده په کار خو دا و چې له دې طرفه سامانونه تلې داسې په کار و که نه وه عقل هم دا وایي چې سامان دې له دې طرفه تلې هغوی پوره انسان ورکړی نه نه د خپه به خپه باندې اچولي یو انتظار کې پروت دی چې کله به سامان دی خو راوړي دې کې خو د پلار جوړې نه دی رالېږلې او دې کې خو زما ترلې جوړې نه دی رالېږلې دا د کوم ځای خبرې دي نو دې ورور چې دا سوال کړی دی سوال خو د علم د زیاتولو دپاره مناسب دی خو دې ته هم کیدای شي دغه مسله راغلي وایي که زه دې ښځې ته ووایم چې دې مهر کې کټ واله دا اوس واوره یعنی دومره مجبوره لازم په دې ښځه باندې کټ واله ته دې مهر نه څه شی خرڅ کړه سره دي یو ټوټه دې خرڅه کړه لکه معمولي خو کټ پې واله ماله ځکه چې زه پکې سملم نو دا د جاهلیت رواجونه دا اصل کې د هندوانو رواج دی د چا دی د هندوانو انډیا کې ګورې ډېر ګران دی جنۍ واده کول ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه وجه دا ده چې هلته هلک کور کله شرط ولګوي ګاډی بایلي کله وایي سکوټر به رالالي
او کله څه کله څه نو چې څوک غریبي په انډیا کې د هغه لور به لازم په کور کې ناستی لکه چې هلته به سامان چا لکې ځوان کیدی شي دا ووایي چې ما له موټر واله لور راکې داسې اسانه خبره ده څه ته ما له پوره انسان راکې موټر به راله والي به یې د نه علمه وایي چې کله فطرت الټی شي چې کله څه الټی شي فطرت الټی شي عقل الټی شي انسان هم بوزه دی کور نه او بیا ورته دا شرطونه هم لګوي چې ما له موټر واله او ما له دغه واله د موټر سایکل واله او ما له دا سامان او دغه واله نو دا ټول هغه رواجونه دي چې د هندوانو نه پاتې شوي دي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي ډېر سوالونه پاتې شو انشاءالله دا به پر روان درس کې یعنی روان نشست کې به دې جوابونه کوو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه